د جمهوریت نظام کمانډوي سرتیري اوس چیرته جنګیږي؟ تازه امریکایي رسنیو کوم راپورونه خپاره کړي دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. میډل ایسټ مانیټور خپرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان کمانډو د پوتین لپاره جنګیږي لیکنه خپره کړې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغله لږ وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې هغه ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو پر ضد به جنګېدل د اوکراین په ګټه د ماریپول ښار په جګړه کې جنګیږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي چې هماغه ځانګړي یا کمانډو ځواکونه د روسیې په ګټه په جګړه کې ښکېل دي. خپرونه وایي سره له دې چې امریکا پر افغان کمانډو ځواکونو سلګونه میلیارډ ډالره لګولي. دا ځواکونه اوس د اوکراین په جګړه کې د هغو روسي ملیشو ترڅنګ جنګیږي چې په واګنر ډلې مشهورې دي. د افغانستان د 100 کلنې جګړې په ترڅ کې امریکایي او برټانیایي پوځیانو د افغان کمانډو او نورو ځواکونو پر روزلو، تجهیزولو او تمویلولو ډیر لګښت وکړ. څو له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې د افغانستان حکومت وساتي. میډل ایسټ مانیټور خپرونه وایي چې افغان کمانډو تر نورو افغان ځواکونو ښه روزل شوي دي، خو په عین حال کې د CIA له لوري ځینې روزل شوي افغان قطعي د غیر قانوني وژنو او قانون ته د نه اطاعت په خاطر بدنامو. خپرونه لیکي کله چې په 2021 کې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، د 100,000 او 1,000 ترمنځ کمانډو ځواکونه پاتې شول چې د طالبانو له لوري تعقیبېدل. د ګڼو راپورونو له مخې د افغان کمانډو ځواکونو ایران ته وتښتېدل او هلته د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ډلې له لوري د ښه معاش او روسیې ته د هغوی د کورنیو د غړو د لیږدولو په وعدو جلب و جذب شول. خپرونه زیاتوي د اوکراین د جګړې په لومړیو کې په واګنر ډلې پورې اړوندو ټیلیګرام چینلونو د امریکا له لوري د افغان اردو لپاره د رانیولو هیلي کوپټرونه ویډیوګانې خپرې کړې چې د اوکراین پوځ څخه کار اخلي. خو اوس چې بخموت سیمه د روسي ځواکونو لپاره د جبهې لومړی کرښه د واګنر ډله په ټیلیګرام چینل کې د افغان کمانډو ځواکونو د استخدامولو اعلان کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.